بابوس د لوګر مرکز پل عالم اړوند شمال لوري ته لرې پروت کلی دی چې په تېره شل کلن انقلاب کې د اشغالګرو د سختو ظلمونو او ناخوالو کوربه و او په تېره اداره کې د پام وړ کار نه دی ورته شوی. تازه د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو د ټولګټو وزارت له لوري دغه کلي ته 14 کیلومتره سړک په پاخه او بنسټیز ډول رغېږي چې اوسېدونکي د چارو په پیل خوښ دي. په کابل کې 4 منزله 5 منزله کورونه کې وران سول، هغه خلک بیا مې افتخار کوي چې موږ ته سړک جوړ شي. نو لغو خلکو نه موږ زیات نه پوه شو، موږ د کورونه کې خراب شي او موږ ته د برق او سړک جوړ شي. خلکو مشکلات زیات حل شي چې هغه درې عمده مشکلات سیاودار شي. دوی هغه مریضان چې دا په ډېر وخت په وخت سره به روغتون ته رسېږي، او بل دا چې دوی به ډېر په اسانه ډول باندې په عالم کار سره ونښلول شي، ځکه چې دا سړک پخېږي. موږ ته خو ډېر خوشحاله یو چې موږ کورونه کې لاړ شي، موږ کوم هغه نه لرو چې دا سړک جوړ شي. دا سړک سره ډېرې ستونزې وي، مخکې به تر بازار ډېر په سختي تللو. د لوګر د ټولګټو رئیس هم د دغه سړک اوږدوالی له 14 کیلومتره زیات ښیي او زیاتوي چې د څه باندې 200 میلیونه افغانیو په ارزښت د ټولګټو وزارت له بودیجې د شاوخوا 14 میاشتو په موده کې جوړیږي. تر کولنګار دوغابات او پښتون آباد پورې سره څنګه پورې دا خو 14 کیلومتره ده او بودیجه د ټولګټو چارو د وزارت له خوا نه ترتیب شوې ده چې په دې باندې 228 میلیونه افغانۍ ورته ځانګړې شوي دي د سړک دپاره. د ټولګټو ریاست د مسؤلینو په وینا چې لوګر کې ګڼې لویې او وړې پروژې تر کار لاندې